قسمت میں صافا مینا کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت میں صافا مینا کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا الله 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الربا والصرف الحديث 70 بعد 200 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها وها والفضة بالفضة ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخم چې د یو نوي حدیث په وړاندې کولو باندې حاضر یم الله جل جلاله دې ماته صحیح بیان کولو او بیا ټولو ته د عمل کو توفیق نصیب وګرځي کتاب البیوع شروع کمی بیعی چې حرام وي کمی بیعی چې حلال وي د هغې بحث شروع دی کاروبار د انسانانو یو ضرورت دی د دې نه خلاصی نه کیږي اقتصاد او مال د ملا تیر دی د دې نه بغیر ژوند نه کیږي نو دا که په غیر مشروع طریقو باندې لاسته راوړل شي د معاشرې د نقصان ترڅنګ عبادات هم نه قبلیږي او د الله په خلاف کې سړی واقع کیږي نو ښه دا ده چې داسې مال سړی لاسته راوړي چې هم معاشره متضرره نشي او هم د انسان په معنوي او ظاهري شکل د الله خلاف کې را نشي عبادت د الله په وړاندې قبول شي په دې سلسله کې موږ د سود او صرافۍ بحث ته ورسېدلو په دې باب کې د سود او د هغې اړوند مسایل دا ذکر کیږي او صرافي ذکر کیږي چې صرافي څه ته وایي په کومه طریقه جایز ده په کومه طریقه ناروا ده سود څه شي ته وایي لغوي اصطلاحي تعریف د حرمت دپاره دلایل څومره خلک دې کړي هغه ټول په حرامو کې ښکېږي دا مسله تفصیلا ذکر کړي ان شاء الله تعالی باب الربا باب د په بیان د سود و صرف او د صرافۍ کې او ربا په لغت کې زیادت ته ویل کیږي او په همدې معنا باندې د زیادت په معنا باندې سورة حج 5 آیات کې دا لفظ استعمال شوی دی رب فرمای فاذا انزلنا عليها الماء چې کله زه راوورم په دې اوبه په دې ځمکه اهتزت وربت وخوځېږي وربت او زیت شي یعنی بوګنه شي ربت دلته په معنا د زادت ده په معنا لغوي سره دلته ربا لفظ په قرآن کې سورة حج 5 آیات کې استعمال شوی ده شرعي معنا د زیادت فی اشیاء مخصوصه خاصو شیانو کې زیادت ده په خاصه طریقه قرآن کریم او سنت او اجماع قیاس صحیحه باندې ربا چې ده حرام ده هر چې د الله کتاب دی نو سورة بقره 255 کې رب فرمای احل الله البيع وحرم الربا الله خستل خرڅول دا حلال ګرځولې دي او ربا سود حرام ګرځولې ده او حرمت باندې دلیل د احادیث ډیر دي یو حدیث چې متفق علیه حدیث د امام بخاری او امام مسلم په خپل کتابونو کې استلې د صحت اتفاق کړي دي هغه دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا وموکله وشاهده وکاتبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیره د لعنت کړي دي هغه چاته چې سود مال خوري ورکون کې او خړون کې او د دې شاهدین گواهان چې په کې څوک ناس دي د دې باندې د الله لعنت وي دا مسله چې څوک لیکي په دې د الله لعنت وي لعن خیروت ویل کېږي دلته رسول الله لعنت او خیری کړي دي بعضی خاصو زینو کې رسول الله نه خیره نقل دي لعنت ته نقل دي د الله د نعمتونو نه د شړلو خیری دي او به چې کله دا دعا قبول شي دا خیری قبول شي د رسول الله خیری دی والله قبلی دا مستجاب الدعاء دی نو تقریبا ومه پیړې پورې دا لعنت د غزیږي د کور کې د خلکو کې د انسانانو کې خیر او اتفاق دا نه وي مال کې برکت نه وي عمر کې برکت نه وي سپیره شان د خلک کې ناس تفاسه دا وسنه کې د اخلاصونه د خیر کار نه کېږي هغه بچونه نو مسوکړو وسو استکته خلک چې دم په لعنت کې ککړ وي اثرات په غوي هم پراته وي او د دې حرمت باندې ټول امت اجماع کړي دا چې ربا او سود چې دا حرام دي
د دې وجه نه چې قرآن کې او حدیثو کې د حرمت راغلی دی، نو دا د امت د علماو د فوهانو د نیکانو اجماع ده چې دا حرام کار دی. د دې تحریم عدل او قیاس، انصاف او قیاس هم فیصله کوي، ځکه چې د سود معاملات دا ټول د ظلم دي یا ذریعه د ظلم ته. څنګه ظلمي؟ سود کې یو انسان د مجبورۍ د وجه نه د چا نه یو مال او پیسې واخلي او هغه بل ور باندې سود کېږدي چې 10 مې درکړې 10 به راکې، نو هغه د ډېرې غریبۍ د وجه نه د ده نه مال اخلي چې څه ورسره نه وي، او د 10 په ځای پې 10 نورې راشي یا د 10 په ځای پې 10 نورې راشي، او یو ځل دا سړی په غیر د تکلیف نه د قمار په شکل باندې دا سړی مالدار شي، یو ځل پیسې د معاشرې نه ده ته راټولېږي، په غیر د تکلیف نه د پیسې تکلیف ویستی نه وي، او دا ظلم دی. انسان کې انس دی، رحم او شفقت دی، دا به د نورو سره کومک کوي، قرض حسنه به کوي، دا عدل او انصاف دی. او د لاس پورې کې په ظلم او کائنات په عدل باندې ولاړ دي، او دا عدل هغه شی دی چې الله جل جلاله په ځان لازم کړی دی چې زه به انصاف کوم، بې انصافي به نه کوم. او مخلوق ته هم تا ویلي چې اعدلو، عدل کوئ، هو اقرب للتقوا، دا تقوا ته نږدې کوونکی څیز دی. او فربا او سود کې ضررونه دي، نقصانونه دي، ظلمونه دي. یو د هغې نه دا دی چې بغیر مشروع طریقه باندې مال یو سړي د ټولېږي او ټوله ټولنه د اقتصادي بحران سره مخامخ کېږي. په یو مجتمع کې دا د ډېر لوی نقصان خبره ده چې غریبانان پکې ورځ په ورځ باندې غربت ته روان دي او مالداران پکې ورځ په ورځ مالداره کېږي، فیوډالیزم منځته راځي. دا نقصان د معاشرې دا ډېر زیات لوی نقصان دی او دا یې بس دی د هلاکت دپاره، ځکه چې کم قشر هغه د غریبۍ سره مخ کېږي، هغه د خصومتونو سره او د دشمنیانو سره او د اختطافونو سره په خپله د معاشرې دپاره یو مرض ګرځي. د دې وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخلاقو کې او صفاتو کې یو داو چې هغه به د بیکارو خلکو دپاره کار پیدا کوو، ځکه دا بیکاري دا یو لوی مصیبت دی او بیکاري په خپله د ډېرو فسادونو سبب دی. د مشر دپاره، رئیس جمهور دپاره، د ملک واکدار دپاره، د کور مشر دپاره دا په کار وي چې خپل کشرانو ته کار پیدا کړي، او داسې مرضونه لکه د سود دا د معاشرې نه ورک شي چې د هغې په سبب باندې یو قشر ډېر لوړېږي، اوچت طرف ته ځي، او دا نور د هغوی په غلامۍ کې او د هغوی په نوکرۍ کې او د هغوی په اسارت کې راځي. زموږ او ستاسو په دې زمانه کې سودونه ډېر زیات شروع دي. د سود په سبب باندې ملکونه لاندې کوي، غلامان جوړوي، یوه کورنۍ بله غلام کوي او یو انسان بل غلام جوړوي، مرایات جوړوي. خو نومونه ورته بدل دي، په بدلو نومونو باندې د مسلمانانو مالونه خلکو ځان ته رواګرځولي دي. حدیث کې راځي، رسول الله فرمایي یأتي علی الناس زمان، په دې خلکو به داسې زمانه راشي یشربون الخمره، شراب بسکي، ویسمونها بغیر اسمها، او نوم به ورته بدل ږدي، که شراب دی وینا الکول دی، خلک یې نه پېژني، چا چې کیمیا ویلې نه او چا چې تعلیم کړی نه وي په الکولو څه پوهېږي. یا نور نومونه لکه زموږ ستاسو د مشروباتو اکثره نومونه چې دي دا د انګریزۍ نومونه دي. زموږ ستاسو د بېسواده قشر زنانه په دې باندې نه پوهېږي، دا جنسنګ دی او دا پیپسي دی او دا ډیو دی او دا پلانکې دی. شراب هم په دې نومونو باندې موجود دي، خو په داسې نومونو موجود دي چې د شرابو نوم پې نه دی پروت، خوږ نوم دی، خلک یې استعمالوي. دا رسول الله ویلي چې دا زمانه به راځي، او د علاماتو د قیامت نه را کثرت د شرابو څکل او ډمان ډېرېدل، سینماګانې ډېرېدل. تاسو ګورئ چې نن د هر سړي او د هرې زنانه الا ماشاء الله ډېر به کم وي چې د هغوی په ټلیفونونو کې، موبایلو کې، فونونو کې د هغوی فیسبوک او انټرنیټ دا فعال دی. د ټولې دنیا فحشه ډېر په ارزان قیمت باندې دته په خپل کور کې میلاویږي او په خپل جیب کې ورته میلاویږي. نوم یې ورته فیسبوک ایښی دی، انټرنیټ، ګوګل، پلان هغه د سینما او د فحشا نوم یې ته لرې کړی دی، علم نوم یې ورکړی دی. دا په خپل زمانې یو اوږد بحث دی چې انشاءالله په خپل ځای کې به وشي. اوس هم په بازارونو کې خلک سوداګانې په سودونو باندې خرڅوي او اخلي یې، ګرویانې کېږي، پوره ګروي، نیمه ګروي، کورونه، پټي، دکانونه ګرویږي، مالونه په یو بیع کې 2 بیع کېږي، ما واخسته په 10 په تا باندې خرڅوم په 20 په قرضو، واخله خوښه دغه شی ورته وایي دا د 100 روپو شو، دکاندار ته وایي دا د 1 لک روپو سودا شولو، په تا باندې حساب شو 1.5 لک، 6 میاشتو کې به د روپۍ په قسطونو ورکړې. بانکونه دي دا هم د سودي معاملې کوي
او اکثرو په به نوم یې اسلامي بانکداري او دا بیع مرابحه ده او دا مزاربت ده او دا پلانکیر او دا پلانکیر نه مرابحه نه وزیعی نه تولیه او نه مزاربت رضان نه نمونه په خواږی خېدي صحیح او پاک دنه کې نور کارونه کیږي. دویم لفظ به کې صرف ده. صرف نو صرف ماده چې دا په تقلب باندې او تغییر باندې بنا ده. صرف یصرف تصریف اړول او راړول ته وای او تغییر ته ویل کیږي. علم الصرف تم ځکه صرف وی چای کې تغییراتونه د ماده نه بحث کوي او یو لفظ به کې اوړي لړ ضربا یضرب ضربا فهو ضارب اوړي راوړي. لسان العرب کې به د صرف معنی کړي د اصطلاحي الصرف بيع الذهب بالذهب وبالعكس. صرافي معنا دا چې صرف په سپینو خرڅول او سپین په سرو خرڅول. نو دې ته ځکه صرف ویل انه يتصرف به عن جوهر الى جوهر. ځکه د یو جوهر نه سړی لاس گزارش په بل باندې ملک راشي تصرف راشي. وهو بيع الاثمان بعضها ببعض دا متویل کیږي د روپو خرڅول ځینې په ځونو. په دې باب کې به ان شاء الله د باب الصرف د صرافۍ په باره کې هم لږ معلومات تاسو لاس ته راوړئ. هیله مو دا چې بحثونه سره ترفایه واوړئ تر څو مو څه فایده وشي. حرام کار د حلالو نه جدا شي، حرام وپېژندل شي، حلال وپېژندل شي، د حلالو طلب وشي او د حرام ځان وساتل شي تر څو مو عبادات قبول شي. د عمل صالح د قبولیت لپاره یو شرط دا دی چې خوراک به د حلال کړي. د دعا د قبولیت لپاره یو شرط دا دی چې د نس به د پاک وي، خېټه به د حلال پراته وي. راځو حدیث ته. الحديث 70 بعد ال200 200 او یم حدیث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال د عمر ابن الخطاب رضي الله عنه څخه روایت ته چې هغه ویلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الذهب بالذهب ربا سر پسرو خرڅولو سود الا ها وها مگر لاس پلاس وزن برابر وي او لاس پلاس وي. والفضة بالفضة ربا سپینزر په سپینو زرو خرڅول ربا دا سود الا ها وها مگر چې وزن برابر وي او لاس پلاس باندې وي. یو ګرام په یو ګرام وي او لس ګرام په مقابل کې لس ګرام او لاس پلاسي نسیه هم پکې نه وي. والبر بالبر غنم په غنم خرڅول ربن دام سود دي کې سود راځي الا ها وها مگر کې لاس پلاس وي او وزن برابر وي. والشعير بالشعير ربن او وربش خرڅول په وربشو باندې ربن سود الا ها وها مگر کې لاس پلاس وي او وزن برابر وي. دا د حدیث ژباړه. غریب الحدیث حدیث کې مشکل الفاظ چې دا غیر لغت معنا او تفسیر ضرورت لري. الا ها وها لفظ صاحب د لغات وایي چې فيهما لغات په دې کې ډېر لغات راغلي دي. ها وها په دې کې اشهرها المد او مد په کې دا مشهور لغت ته ها وها او د حمزه فتحه ده الا ها وها معنا دې التقابض راځي یو بلنا شی قبض کول. او هدیت ویل کېږي چې لاس په لاس باندې به مبيعه ورکړې شي مشتری ته او سمن قبض کی بائع دې ته ها او ها اوي لاس په لاس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د صحیح بیع په دې اجناسو کې جنس په جنس خرڅول چې کوم صحیح طریقه ده او کومه غلطه او سود د دې دوه بیان کړي او هغه شیان ذکر کوي چې غریب وي دي پای کې سود جاری کیږي. صحیح طریقه دار چې جنس کله په جنس بدلیږي نو دغه دوه خبرې ضرور دي. کدا شه د مکیلات او موزونات نه نو د دوانو کیل او وزن به برابر وي. دا به هم یو پیمانه هغه به هم یو پیمانه. او دویم شرط پکې دا ده کدا د موزونات نه مثلا 1 کیلو دا ده مبيعه دا 1 کیلو سمن ده. دویم شرط پکې دا ده چې دا کله کیل او وزن برابر وي نو دا به لاس په لاس وي. د څه باندې چې دا 1 کیلو شی وسراکا لس ورځې بعد 1 کیلو درکوم یو توله سره وسراکا لس ورځې بعد شل ورځې بعد یو توله سره تعالی درکوم. دا خو سره په سره شو سپین په سپین شو غنم په غنم شولو خو لاس په لاس نشولو. په دې کې سود راځي ځکه چې لس ورځې بعد پته نه لګيږي چې دا سره قیمته شوي دي کنه ارزان شوي دي. دا جنس غنم دي که وربشي دي دا په خپل قیمت ولاړ دي او کنه دې کې تغییر راغلی دی په ارزانوالي او ګرانوالي سره. نو یو طریقه کې دا شوله چې لاس په لاس به
که شی د مکیلاتو موزوناتو نه وي کیل او وزن به د دواړو برابر وي او لاس په لاس بیا ورکې 1 کیلو غنم اخلي په 1 کیلو غنمو 1 کیلو وربش اخلي په 1 کیلو وربشو 10 ګرام سپین اخلي په 10 ګرام سپینو 10 ګرام سره اخلي په 10 ګرام سرو سره په سرو دا بالکل جایز ده. نو شرط کې دا شو چې کیله وزن به د مبيعي او ثمن هم معلوم وي یو وي پکې به فرق نه او لاس په لاس وي مجلس د عقد به یو وي مجلس د تقابض د مبيعي د مشتري د طرف نه او د ثمن د بائع د طرف نه دا به یو وي. دویم قسم به دا بیانوي که چیرته جنس یو وي د جواهرو نه مثلا سره په سرو ورکې وزن برابر نه دی 10 ګرام سره په 11 ګرام سرو 1 توله سپین په 2 تولو سپینو 1 من غنم په 1 نیم من غنمو 1 من وربشي په 1 نیم من وربشو لاس په لاس دی خو کیل او وزن کې فرق دی دا سود دی. جنس یو دی کیل او وزن کې د مبيعي او ثمن فرق دی یو جنس ته بل مبيع او ثمن ګرځېدلی دی نو دې کې سود راځي. دریم قسم په دې کې بیان د دې خبرې کې د ها و ها سره چې کله جنس یو دی او په دې کې کیل او وزن هم یو دی به هم په دې کې دا نسیه چې دا حرامه ده. نسیه څه ته ویل کېږي؟ نسیه دې ته ویل کېږي چې نن 1 توله سره راکا میش بعد به تاله 1 توله سره درکم تا نه اوس اخلم مبيعه او زما هغه ثمن دي ثمن د میش وروسته درکوم. نو دا اجناسو کې جایز و چې کله د بیع السلام په شکلي غنم خرڅه نسیه پیسې وسخلي مبيعه وروسته تسلیمه او په سرو سپینو کې په دې اجناسو کې دا جایز نه ده چې جنس په جنس ورکې 1 من غنم وستر کوم 1 نیم من غنم به میش بعد راکې یا 1 من غنم به میش بعد راکې دا هم نسیه ده دام سود دی دې تقریبا نسی اویل کېږي وس قیمت ته 1 نیم سل 200 روپۍ هغه چې وخت راځي پای کې قیمت د غنمو 1 نیم سل روپۍ ده یا 300 روپۍ ده یا بایع ته نقصان ده یا مشتری ته نقصان ده لکه جنس ورکې پیسې خو دې نه دي ورکړي او په بیع السلام کې پیسې اخستې دي مبيعه ورکې د تسلیم وخت معلوم دی ځای معلوم دی وزن معلوم دی په هغې کې هم لږ مشکل وو خو د ضرورت د انسانانو د وجې نه هغه لږ شانتې نقصان د عفوه شوی ده د شارع د طرف نه. نو نبی علیه الصلاة والسلام څلورمه خبره په حدیث کې هغه اجناس ذکر کړل چې په هغې کې سود جاری کېږي سره سپین غنم وربشې او بیع الصرف ته پکې اشاره په دې کې شوله چې ذهب په ذهب او سره په سرو خرڅول دا روپۍ په روپو خرڅول دي ډالر په ډالرو افغانۍ په افغانیو کالدارې په کالدارو سپین زر په سپینو خرڅول دا د نقودو اصل شی دی. دا کم نوټونه چې زمونږ ستاسو په جیبونو کې او په منځ کې پراته دي دا نوټ د سرو او د سپینو یو سند دی چې لاس کې لري اصلا دا روپۍ نه دي دا پیسې نه دي دا سمن نه دي سمن سره سپین دي. د دې وجې نه د کومو ملکونو چې په بانک جهاني کې سره ډیر وي د هغې روپو هغې سند کې وزن ډیر وي او د چا چې په بانک جهاني کې سره او سپین کم وي نو په هغې کې وزن کم وي د چا سره پراته دي چا سپین پراته دي. ډالر قیمتي دی کویټۍ روپۍ قیمتي دي ریال قیمتي دی درهم قیمتي دی ځکه د دغې ملکونو سره سپین په بانک جهاني کې ډیر پراته دي زمونږ دومره نه دي نو افغانۍ د هغې په مقابل کې کمزورې ده کالداره پاکستانۍ هندۍ د هغې په مقابل کې کمزورې ده تومن بالکل ارزان دی ځکه چې دی هلته دغه د قوت ماده کمه ده قوت ماده نشته هلته کمزورې ده نو ځکه ورته دې ته بیع الصرف هم ویل کېږي. نو کالدارې په کالدارو خرڅول لاس په لاس دا روا دي سر په سر او لاس په لاس افغانۍ په افغانۍ خرڅولو ډالر په ډالر خرڅولو چې کله د روپو جنس یو وي لاس په لاس باندې او سر په سر ورکول جایز دي او کله چې زیادت پکې او زیادت سود دی تاسو ګورئ باید صرافانو 100 روپۍ پرتی نه وي 1000 روپۍ درنه اخلي او 200 افغانۍ درکوي یا 200 کالدارې درکوي په زرو حالدار چې مغه زرګونه او دغه 200 خو 300 روپۍ فرق راځي په دې کې او جنس یو دی فرق صرف په دې کیفیت کې دی چې نوي دی او زړې دي په بازار کې نوي روپۍ او زړو روپو کې فرق نه شي په مقه شانده کېږي که نوي روپۍ ورکې کیلو په 1500 روپۍ غوښه ده او که زړې روپۍ ورکړم دغه 1500 روپۍ مثلا غوښه ده په دې کې څه فرق نه نو او زړو نو دقې ته سود ویل کېږي دا سود دی او په دې صرافۍ کې نسیم سود دی چې نن روپۍ راکه
کالدارې په څو راکې؟ دا ورته وایي کالدارې په ډالر په دومره در کوم. وایي راکه لاله کالدارې، ډالر به سبا درکم. یا ورته وایي ډالر په څو راکې؟ وایي په دومره. وایي ډالر راکه، کالدار یا افغانۍ به سبا ته درکم. دې ته نسیه ویل کېږي. نو جنس چې کله بدل شو په دې کې نسیه هم ناروا ده. جنس چې کله بدل شي په دې کې زیادت روا کېږي. کالدارې په ډالرو، افغانۍ په کالدارو، افغانۍ په ډالرو، په دې کې زیادت روا دی. یو ډالر باندې شپېته مثلا کالدارې، 110 کالدارې او 60 افغانۍ، دا جایز دي ځکه جنس پکې بدل شو. فاذا اختلفت الاجناس، رسول الله چې کله جنسونه مختلف شو، فبيعوا كيف شئتم، به چې څنګه خوښي هغه شانته اخیستل خرڅول تاسو کوئ. او چې کله جنس یو دی نو په دې کې تفاضل ناروا دی، زیادت پکې حرام دی. او چې کله جنس جدا شو تفاضل پکې به حلال شو. کله چې جنس یو شي او روپۍ په روپۍ خرڅېږي په دې کې نسیه هم ناروا ده. ډالرې سبا ته په څو راکې؟ په ډالرو. نو سبا ته به درکم، سبا ته په څو راکې؟ ډالر په ډالرو، دا هم ناروا ده. او چې کله جنس مختلف شي نو هم پکې سود دی چې سبا ته ډالر په څو راکې، سبا ته ډالر په څو اخلي، او بل سبا ته میش بعد په څو اخلي. دا سودونه دي چې زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې او په دې صرافۍ کې، په صرافانو په بازار کې دا کارونه شروع دي. الله جل جلاله دې ټولو توفیق راکړي چې موږ د دې حرامو بیوعونه لاس واخلو تر څو مو معاشره متضرره نشي، د حرام مال جمع کوونکي جوړ نشو، ګېډه مو د حرامو نه ډکه نه، عبادات هم قبول شي. اکثره خلک زمونږ او ستاسو منځونو روژو کې ډېر تکړه دي، تندي ته چې ګورې سم به تور کړی په ډېرو سجدو باندې، او ډېرې لوی غټې تسبیح ورسره، سپینې جامې، ګرده لمن، او ډېره پاکه ګیره او ډېر ښایسته ګمنځیه غوړه کړي. خو دا د دې دپاره چې ښکار پې وکړي، مسلمان را وګرځئ او د هغې نه جیب ووهي، په ښکاره باندې جیب ته ووهي. په سودي معاملو کې یا په نورو معاملو کې جبونه وهل د وطن کې ډېر دي، دوکه یې کي. په ظاهري قافیه باندې سړی را ګرځوي ځان ته او بیا ورسره دوکه کوي. دا لویه دوکه ده. نو ځان باندې هم رحم پکار دی او په معاشره باندې هم پکار دی. سود هغه مرض دی چې الله جل جلاله فرمایي چې چا د سود معامله کړي نو دا دې صرف د هغه نه خپل راس المال واخلي او د سود روپۍ او کار دې پرېږدي. او که چېرته پرې نه خوده او زما دا اعلان ورته رسېدلی او بیا هم دا د سود کار نه پرېږدي، نو رب وایي چې زما جنگ ته دې بیا حاضر شي. زما د رسول د جنگ اعلان دی د دې سړي سره، او زما د مؤمنانو د دوی سره د جنگ اعلان دی. نو سودي سړی کاروباري د الله مقابلې ته راوتی دی، او د الله مقابلې ته چې څوک هم راوتی دي، الله عزیز ذات دی، ذو انتقام دی. الله هغوی ته شکست ورکړلی، د الله مقابله څوک نشي کولی. فرعون راووته سرنګون شو، نمرود راووته هغه هلاک شو، حامان راووته، شداد راووته، ابو جهل د رسول الله مقابلې ته راووته، ټول هلاک شولو، برباد شولو. حدیث نه یو څو مسلې فایده کېږي. اوله فایده پکې تحریم بیع الذهب بالفضه او العکس وفساده اذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد، وهذه هي المصارفه. بیع الصرف چې جنس پکې بدلی، کالدارې په ډالرو، سره په سپینو، سپین په سرو، وایي د دې خرڅول روا دي. خو اله ناروا کېږي چې کله پکې اخیستل خرڅول وشي او جنس اجناس جدا شي او قبض پکې ونه کي، بایع مشتري د یو بل نه شی وانخلي، اسې عقد وکي خو قبض ونه کي، نسیه دې کې راځي. کالدارې سبا ته په څو اخلي او ډالر سبا ته په څو راکې، وایي سبا ته زما شلو په 110، یو ډالر په 110 کالدارې، یا یو ډالر په 60 کالدارې. څومره ډالر؟ 1 لاک. نو سبا ته 1 لاک د ده دي، یا به 1 لاک معادل باندې کالدارې افغانۍ دا سړی ورکوي، 1 لاک ډالر به ده ته تسلیمیږي. او یا داسې کېږي بیا ورته ګوري که چېرته ګران شوي وو نو هغې سړي ګټه کړې ده، ګټه ترې اخلي نو راسالمال پاتې کېږي. او که تاوان یې کړی و، وایي هم ما باندې څو تاوان راځي؟ وایي 10,000. وایي دا واخله بس نوره معامله زما اوس ته خلاص شوله. دا ټول سودونه دي ورونو چې قبض پکې ونه شي. په همدې ساعت باندې ډالر په څو دي؟ 110 یا په 60 افغانۍ. 1 لک ډالر یا 50,000 راکه څو روپۍ کېږي؟ دومره واخله.
واخله او راکه جنس جدا دی بالکل دا جایز دی. خو که چیرته پکې جنس جدا شو او سبا ته خبره پاتې شوله چې سبا ته بیا د ما ورته قبض کوو، یا مبیعه زما ډالر اوس راکه کالدار سبا ته در کوم افغانۍ، یا کالدار افغانۍ اوس واخله ډالر سبا ته راکه، یا دواړه پاتې شي نن عقد وکړو اخیستل او خرڅول یعنی قبض به سبا ته کوو، نو دا ټول سودونه دي، دا حرام دي. سبا ته پته نه لګېږي چې سبا ته پاچهي د الله په لاس کې ده، ډالر ارزان شوی دی که ګران شوی دی. بیا چې اکثره ګران شوی نو اخیستونکي پیدا کړي 20,000 10,000 50,000 کالدار افغانۍ، نو هغه ورته وایي چې مال همدغه ګټه راکړه ډالر مه راکوه. او که تاوان یې کړی نو دا ورته وایي چې هم دا 10,000 20,000 واخله ډالر مه راکوه، دا در واخله. دې ته چټۍ وایي، څوک پې یو نوم دی څوک پې بل نوم دی، د حرامو کاروبار د سودونو 500 قسمه نومونه پې خلکو یخي دي. خو په نومونو باندې ورونو که هر څومره خواږه او ښایسته نومونه تاسو حرامو له کېدئ، نو دا هم صرف د مردارۍ دپاره ښایسته پوخ ورکړی دی، په هغې باندې دا دننه مرداري نه پاکېږي. دویمه مسله په حدیث کې دا تحریم بیع البر بالبر، غنم په غنمو خرڅول دا حرام دي، وربشې وربشو باندې خرڅول حرام دي اذا لم يتقابضا المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد. په دې شرط چې کله اخیستونکی خرڅونکی په دې مجلس د عقد کې دا یو بل ته تسلیم نه کي، دا هم حرام دي. جنس یو دی سر په سر دی، خو دا هم سبا ته نه پرېږدي. غنم په غنمو وربشې په وربشو وزن او کیلې برابر دی، نسیه به پکې نه کوي چې سبا به یو بل نه قبض کو، یا یو ورته وایي چې ما نه نن قبض که ستا نه به سبا قبض کم، سبا پته نه لګېږي چې غنم ارزان شوي دي که ګران شوي دي، نو بیا ضرور یو ته نقصان بل ته فایده راځي د جوارۍ د قمار په شکل باندې، او دقه سبب د فسادونو د شخړو د مرګونو د حسدونو د بغضونو جوړیږي. نو شارع د دې نه هغه اسباب د مرګ او د مشکلاتو هغه د دې وخت نه بند کړه چې دا کارونه به نه کوئ. دریم صحة العقد اذا حصل القبض في المصارفه، چې کله عقد وشي او قبض وشي د روپو، نو بیع الصرف دا جایزه ده. بیع د غنمو په غنمو د وربشو په وربشو په یو مجلس کې چې دواړه سره یو بل قبض شي، بائع خپل شی والی مشتری خپل شی قبض کی دا جایز شوله. همدغه روپۍ چې کله جنس جدا شو، کالدار ډالر په افغانیو جنس جدا دی، اوس سودا وشوله سبا ته به نه پرېږدي، لاس په لاس به دا قبض کوي. په دې مجلس کې دا بیع الصرف دا روا ده. او مخکنی چای کې نسیه راله چټۍ پکې راغله، دغه بیع الصرف چې د ناروا او سود دی. څلورمه خبره یراد بمجلس العقد مکان التبایع سواء اکان جالسین ام ماشیین ام راکبین، ويراد بالتفرق ما يعد تفرقا عرفا بين الناس. مجلس العقد څه ته وایي؟ وایي مجلس العقد د جدا کېدو مقصد دا دی چې کوم ځای کې عقد کیږي برابره خبره ده، دا خلک ناست دي په دکان کې یا لاره کې روان دي، عقد یې وکړي یو شی په بل باندې خرڅ کړه، یا په سورلۍ کې موټر کې ناست دي، په جاز کې ناست دي، یو بل باندې یو شی خرڅ کړه. او تفریقې نه مراد تفریقه ده چې کوم عرف کې خلک هغې د تفریقه ویل کېږي، چې دی جدا شی نه سره چې کوم شي ته جدایي ویل کېږي، همغه تفریقه ده. دلته عرف دلیل دی په دې مورد باندې چې عرف کې خلک تفریقه دې ته چې د ګاډي نه کوشي یو طرف ته لاړ شي بل طرف ته لاړ شي، یا روان دي لارې سره جدا شي، یا مجلس دکان کې ناست دي دکان نه یو خارج شي، نو تفریقه دا نو راله. نو د تفریقې د ابدانو نه وړاندې په کار دا چې بیع الصرف کې په دې صرافۍ کې یو بل ته سړی پیسې تسلیم کی بای، مشتری ته مشتری بائع ته، همدغه شان ته په سرو سپینو کې، همدغه شان ته وربشو غنمو کې، په دې ټولو شیانو کې. راځو د بل حدیث ته چې دا حدیث دا هم یو لګوګد حدیث دی، خو ان شاء الله چې کومه مسله کې اختلاف دی هغه به بل درس تفریدو او لږ حدیث به تی ووایو. الحديث 71 بعد 200 201 حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه روايته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي، لا تبيع الذهب بالذهب، مخر سوي تاسو سرزر په سرزرو، الا مثلا بمثل، مگر مثل په مثلا، یو ګرام په یو ګرام دسي خرڅ کوي، او 10 ګرام په 10 ګرام، دا مثل په مثل له. ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تشفوا او تاسو بهتري مور کوي چې دا سره چې دي دا 10 ګرام دي او دغه نور چې دي 20 ګرام دي، هغه کې دغه شی او دې کې دغه شی دی، نو چې کله په کې ګډه رااله نو بیا خو د ذهب نه ووتل نه، خالص سره او د خالص رو باندې خرڅول بیا په دې کې یو بل باندې فضیلت نه وي.
ولا تبيع الورق بالورق او تاسو سپین زر په سپینو زرو مه خرڅوئ الا مثلا بمثل مگر مثل په مثل مگر 10 ګرامه په 10 ګرامو یا کیلو په کیلو ولا بعضها على بعض او تاسو فضیلت مه ورکوئ ځینې ته فی ځینو یا مه خرڅوئ ځینې سپین زر په ځینې نورو سپینو زرو چې لږ تی کم شي او بل طرف ته ډیر شي ولا تبيع منها غائبا بناجز او تاسو مه خرڅوئ د دینه چې ستاسو په لاس کې نه بناجزین په هغه څه باندې چې په لاس کې وي بای په لاس کې سپین زر نشته دی او مشتری سره په لاس کې دي درته وایي دا راکه او زما شی به ته سبا واخلې هغه دلته اوس ما سره دکان کې نشته او زه به سبا 10 ورځې 20 ورځې بعد درکم داسې به هم نه کوئ وفي لفظ الا یدا بید په یو لفظ سره د مثلن بمثلن په ځای باندې لاس په لاس لفظ راغلی دی چې مه خرڅوئ سره په سرو مګر لاس په لاس مه خرڅوئ سپین په سپینو مګر لاس په لاس او تاسو فضیلت مه ورکوئ ځینې ته فی ځینو چې دا پکې لاښي دي او دا پکې غوره دي او تاسو داسې مه کوئ چې یو غایب شی په حاضر باندې خرڅ کوئ وفي لفظ په بل لفظ کې راغلی دی الا وزنا بوزن مګر یو وزن په بل وزن یعنی یو اندازه په بل اندازه باندې مثلا بمثلن سواء بسواء وزنا بوزن راغلی دی لفظ چې وزن په وزن یو وزن به د بل وزن د دې سرو وزن به د دې سرو د وزن سره برابري د دې سپینو وزن به د دې سپینو سره برابري مثلا بمثل دا سره به د دې مثلي وسواء بسواء او اندازه به ټوله برابري وزن مثلیت او برابرواله دا ټول به وي داسې کار مه کوئ تاسو ناشنا الفاظ په حدیث کې الورق راغلی ورق څه ته وایي هو الفضه مضروبه او غیر مضروبه دا سپین زر دي که د دنه ټاپه شوي وي روپۍ ته جوړه شوي وي درهم یا تینوي جوړ شوي ولا تشف راغلی بعضها على بعض بضم اوله تا باندې ضمه ده وکسر الشین المعجمه او شین چې دی زیر دی وتشدید الفاء او فا چې د مشدده ده نو اوله ضمه شوه شین چې دی کسره ده او فا باندې ضمه ده نو داسې ویل کېږي چې ولا تشف بعضها على بعض ای لا تفضل بعضها على بعض ځینو سرو زرو ته په ځینو باندې فضیلت مه ورکوئ ځینې سپینو ته په ځینو فضیلت مه ورکوئ وهو رباعي دا چې دی رباعي دي د ثلاثي نه دي دا رباعي دي من اشف والشف شف څه ته وایي اشف د باب د اشف نه راغلی دی په کسرې سره شف الزیادة زیادت ته ویل کېږي ويطلق على النقص ايضا نقصان من کله کله اطلاق کېږي وهو من الاضداد او دا د ازدادو نه دی یو لفظ په معنا د زیادت هم استعمالیږي او یو لفظ په معنا د نقصان هم استعمالیږي نو په دې کې دغه الفاظو د حدیث مختلفو الفاظو ته اشاره شوله په اعتبار د روایاتو چې بعضې روایتونو کې مثلا بمثلن ټکی راغلی په بل روایت کې یدن بیدین راغلی او په دریم روایت کې سره دا درې الفاظ راغلی چې وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء په دې حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دوه قسمونو د سود نه منع کوي چې یو ته وایي ربا الفضل د زیادت سود دی یو د ربا النسیئه د نسیې سود دی چې دا مخکې تشریح شوه ربا الفضل دی ته وایي چې یو شی په بل شي باندې خرج شي یا واخیستل شي او زیادت پکې وشي یو ګرام سره په 1.5 ګرام سرو 10 ګرامه سپین په 11 ګرامه سپینو $10 په 11 ډالرو زر کالدارې په 200 کالدارو او 500 افغانۍ په 100 افغانیو دې ته ربا الفضل وایي نسیه دې ته وایي چې سبا ته روپۍ په څو راکې که دا جنس بدل شي ډالر سبا ته په څو اخلي ډالر سبا ته په څو راکې سبا به پیسې هم درکم سبا به ته ډالر هم راکې وهو ینهي عن بیع الذهب بالذهب او رسول الله د دې نه منع کړې ده چې سره دې په سرو خرج شي سواء اکان مضروبین ام غیر مضروبین برابره خبره ده که دې نه روپۍ جوړې شوي وي دینار که نه وي جوړې شوي مګر په دې شرط باندې چې وزن برابري او په دې شرط سره چې یو د بل مثلي په دې شرط سره چې دا په دې مجلس کې قبض کېږي او سبا ته به نه پرېښودل کېږي او داسې به هم نه کېږي چې یو حاضر شی ته واخلې د سړي نه چې دا راکه او زما مبیعه به سبا ته در کومه یا دا مبیعه راکه او د دې سمن چې دغه سره او سپین دي دا به سبا ته در کوم نسیه به هم پکې نه کې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل ولا تبیع منها غائبا بناجز مه خرڅوئ تاسو له دغه سرو سپینو نه چې کوم غایب دي ستا په لاس کې نشته بناجزین په حاضر باندې چې د مشتری په لاس کې یو شی حاضر دی او ستا غایب دی ته هغه په ده باندې خرڅې هغه نه اخلي چې هغه سمن ګرځي او ته خپل مبیعه چې هغه بیا وروسته ورکې داسې کار هم مه کوئ
سپینو زرو کې دا مسله ذکر شوله چې دا مضروبي کې غیر مضروبه، یعنی دنه روپۍ جوړې شوي ټاپه پې وهل شوي وي که نه وي، کم داسې سپین وي که روپۍ د جوړه شوي وي، خو په دې کې شرط دا چې یو بل مثل وي، وزن کې به برابري، په مجلس د عقد کې به قبض کېږي. که د مجلس د عقد نه مثلا وروسته شوله وزن کې برابر نه و، د یو بل مثل نه و، نو په دې کې زیادت چې دی دا نقصان دی، دا سود دی. فلا يجوز زیادة احدهما عن الاخر ولا التفرق قبل التقابض. تفرقه جایزه نه ده مخکې د قبض نه چې قبض نه شي او تفریقه وشي. دا حدیث ته مخکې حدیث تفاره غالبا یوه شرحه ده. ما استفاد من الحديث، حدیث نه یو څه مسائل دي چې هغه راوځي. یو پکې النهي عن بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة أم مختلفة ما لم تكن متماثلة بمعيارها الشرعي وهو الوزن وما لم يحصل التقابض من الطرفين في مجلس العقد. سره په سرو خرڅولو، سپین زر په سپینو خرڅولو برابر ده که دا ټاپه شوي روپۍ وي، کم داسې سره سپین وي ساده، دا چې د یو بل مثل نه وزن برابر نه او د یو بل مثل نه، نو د دې خرڅول چې دی په زیادت باندې دا سود دی. 1 ګرام په 1 ګرام باندې 2 ګرامو باندې ورکول دا سود دی. او همدغه شانته که چېرته لاس په لاس نه دام سود دی، 1 ګرام واخله در باندې خرڅومه، 1 ګرام به سبا ته درکړم 10 ورځې بعد، دا هم سود دی. دویمه مسله کې دا ثابته شوله النهي عن ذلك يقتضي تحريمه وفساد العقد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تبيعوا، دا بیع مه کوئ. او یو سړی راپاسې دا بیع یې وکړله، نو یو ممنوع کار دا مرتکب شو، د رسول الله ته منع کړې وه، نو دا تقاضا د حرمت کوي، دا د حرام مرتکب شو او عقد هم شوی نه دی. کله چې دا مسله قاضي ته وړاندې شي، هغه فیصله په دې کوي چې دا عقد صحیح نه دی، دا عقد شوی نه دی. النهي عن ذلك. درېیمه خبره التماثل والتقابض بمجلس العقد. کله چې عقد وشي کوم مجلس کې یو سړی یو شی په بل سړي باندې خرڅ کړي، سر په سرو یا سپین زر په سپینو، غنم په غنمو، وربشې په وربشو، مالګه په مالګه یا خرما په خرماو، یو د بل مثل دی، وزن کې برابر دي، د مطعوماتو موزوناتو نه دي، او عقد هم یو دی. نو په دې کې شرط تقابض دی چې دا بائع به د مشتري نه قبض کوي د ثمنو، او مشتري به د بایع نه قبض کوي د مبیعي. بیا وایي دا مشروط بین جمیع الاموال الربویه، همدا خبره چې دا په مجلس د عقد کې چې یو د بل مثل وي او دا به قبض کیږي، دا په ټولو اموالو کې دا شرط چې هغه اموال ربویه دي، په کې سود جاری کیږي. ویأتي بیان ما یجمعها ان شاء الله، د ټولو بیان مرستو راشي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رجل يداين الناس كل 100 ب140 ويجعل سلفا على حرير، هذا هو نوع الربا الذي أنزل فيه القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فرمای داغه سړي په باره کې چې د خلکو سره معامله کوي، 100 روپۍ په 140 خرڅوي، او لږ شانتې ورته وایي چې دا 100 روپۍ په تا باندې خرڅوم په 140، خو دا لږ شانتې مریخم هم در سره واخله، یا یو بل شی ورسره ښیي چې دا 1 کیلو دا غنم هم در سره واخله. وایي دا هم سود دی، ځکه دغه د 40 په مقابل کې دغه شی چې ته ورکې دا معلوم نه دی چې دا څومره، دا ډېر دی د 40 نه که کم دی نو د 40 نه، او نه د بایع او د مشتري په منځ کې دا شی شته دی. اکثره دا کارونه په موټرو کې کېږي، او الله جل جلاله په دې باندې قول کړی دی وذروا ما بقي من الربا، سودونه پرېږدئ، سود مه کوئ. درته وایي چې 100 روپۍ د چاله ورکړئ، د هغې نه 120 اخلي، وایي دا 100 روپۍ د نه اخلم، خیر دی دا د هغې په مقابل کې دا شی واخله، مثلا 120 روپۍ راکړه، خو 1 کیلو دا زما د طرف نه مثلا مالوچ در سره واخله، 1 من انګور در سره واخله، دا خو د هغې مثل نشي جوړېدلی، دا هم یو نوع سود دی چې دا خلک یې کوي. او سورة بقره کې را فرمایي وذروا ما بقي من الربا، سود مال چې چاته ورکړی مالک مسلمان صرف د دې مستحق دی چې د هغې نه خپل راس المال واخلي او مال د سود ورته نور پرېږدي، په هغې کې کار ونه لري. زمونږ د درس همدومره وو، بیا چې ستاسو درانه حضور ته د یو نوي درس سره راځو، تاسو په لوی او بخونکي رب باندې سپارم. ښاد او بریالي اوسېږئ. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت میں صافا من کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا اللہ